نور خوب بسته ویښ شه لومړی ګام څه شی دی باید پې پوه شئ او عملي یې کوئ زموږ اکثریت څه کوو پلان لرو دې پلان ته پلانونه جوړو یو نفر وایي ولا ډاکټر صاحب زه یو برنامه لرم 10 کلن پلان لرم زه ستا 10 کلن پلان څه کوم ستا 10 کلن پلان دی ستا ملا ماته کړي کله چې ته نشې کوی لومړی سټپ یې پیل کړي ته باید هغه فرد اوسې چې هره ورځ خپلو خوبونو پسې دی پرته له وقفې هره ورځ خپلو هیلو ته کار کوي پرته له مایوسۍ هر یو ستاسو که په خپل ژوند کې کومه ایډیا لرئ چې غواړئ عملي کړئ او هغې ته ورسیږئ او دا ایډیا مو چې هر څه ده باید په ورځ کې نیم ساعت وخت ورکئ که ته غواړې میلیونر شې او په ورځ کې هره ورځ نیم ساعت وخت نه ورکوې ته نشې میلیونر کېدی ستا د چیرته اوسېدو او وخت تېرولو پرېکړه باید ستا په لاس کې چیرته چې وغواړې او کله چې وغواړې باید وشي کولی چې لاړ شي او که ته ځوان او ورته له اوس کار وکړې نو ترلاسه کولی شي مونږ چا سره د ضعیفه مغز د تقویې لپاره مرسته نه کوو موږ سپین ماموریت جوړوو چې یو داسې کلینیک دی چې په هغې کې به مایوسه ډپرس او د ژور خفګان درلودونکو ځوانانو سره خبرې کوو او دوی به په خپلو پښو درو سپین ماموریت داسې یوه پروسه ده چې په میلیونهاو په لکاو هغه ځوانان چې ناهیلي ناامید او لارو کې دي دوی ته لار ښایي د آنلاین لارې موږ دوی ته سرویس یا کومکونه کوو تر څو وشي کولی خپله لاره پیدا کړي دا زما یوه هیله ده او دا زموږ د ټیم یوه هیله ده چې باید پوره شي ولې پرته د شکه ستاسو مالي مرستو ته اړتیا لرو نو که چیرته غواړئ ناهیلي ځوانان هغوی چې ژور خفګان لري هغوی چې نه پوهېږي په ژوند کې څه وکړي یوه وسیله شئ تر څو هغو ته لاره وښایئ نه دا چې یوازې کومک ورته وکئ د یوې یا 2 ورځو دپاره بلکې داسې ژوند بدل کړئ چې وشي کولی ټول ژوند خوشحاله اوسي او خپل ژوند په خپله جوړ کړي نو کولی شئ راسره په اړیکه شئ البته دا وټساپ شمېره یوازې دغه چا دپاره ده چې د سپین ماموریت مالی سپورټ یا مالی حمایت کوي ستاسو هر روپۍ موږ ته ارزښت لري مننه